अस्सलाम वालेकुम। जो फार्मासिस्ट یم په ریاض کې نن موږ په یو امپورټنट ټاپک باندې ډسکشن کوو، خبره کوو. ملټي وایټامین دا ډېر ملګري وایي چې موږ کم ملټي وایټامین استعمال کوو ځکه چې ډېر زیات قسمونه دي. عموما خبره دا ده چې دلته کې زموږ د مسافر وروڼه چې دی نو ډېر زیات ګران کارونه کوي، صحیح ده. د هغې سره چې دی نو ستړي کېږي او سټرس وي ورته ډېر زیات. نو دوی وایي چې موږ کم ملټي وایټامین استعمال کوو. نو نن یو اهم ټاپک باندې ډسکشن کوو چې د هغې نوم دی فرماټون کیپسول. فارما هم ښه ده او ډېر ښه ریزلټ یې دی. نو دا چې دی نن به موږ ډسکشن کوو په دې باره کې چې دا څنګه کار کوي، چا له خوړل پکار ده، په څه طریقه باندې خوړل پکار ده. دا چې دی ملټي وایټامین دی، صحیح ده. ملټي چې دی نو ډېر شی او وایټامین چې دی طاقت ورکوي، صحیح ده. نو دا په ګلف کنټریز کې په هر فارمیسي کې ملاویږي، صحیح شو. قطر، عمان، مسقط، سعودي عربیا او امارات کې په هر یو فارمیسي کې دا اویلیبل دي. نو نن به موږ په دې باندې ډسکشن کوو چې دا څنګه کار کوي. ټول نه لومړنۍ خبره دا چې په دې کې جنسینګ هم دي، په ای ډي کې هم کار کوي، ایرکټایل ډسفنکشن چې موږ څه ته وایو په میل کې، او فیمیل هم خوړی شي، صحیح ده. او په دې کې چې دی نو دنیا شی ملټي وایټامین د طاقت ګولۍ دي. بل دا چې شوګر مریض هم خوړی شي، په دې کې چې دی نو شوګر نشته، داسې به موږ وکړو. بل دا چې د کولیسټرول مریضان ته هم زیاته ډاکټران پرسکرایب کوي، ځکه چې د دې دا چې د ګوډ لیول کولیسټرول چې څه دي هغه سیوا کوي، او بیډ لیول کولیسټرول چې دی نو هغه کموي. نو دا راواخلئ، صحیح شو. بل دا خبره د ستړیوالي لپاره او د طاقت لپاره، ای ډي لپاره، مردانه طاقت چې موږ څه ته وایو په هغې کې هم ډېر ښه کار کوي، او میر وټیلیټي چې دی هغه هم سیوا کوي. بله دا خبره چې دا په څه ټایم کې خوړل پکار دي. ښه خبره دا ده چې سهار بریکفاسټ نه پس، ناشتې نه پس د یو ګیلاس اوبو سره، فل ګلاس آف واټر سره چې دی دا تاسو یو کیپسول استعمالوئ. او بل دا خبره چې د 12 کال نه چې کم عمر د چا کم وي نو هغه به نه استعمالوي. او د دې ساید افیکټ دا دی چې زیات نه زیات موږ سره اکثر کوم دا خلک چې دی نو لږ اوبه څښي، نو د هغې د وجې چې دی نو نازیا او ومیټینګ، مطلب دا دی چې ګېډه باندې درد راځي یا چې دی الټي ورته راځي، صحیح ده. نو ښه خبره دا چې دا تاسو یو ټایم او د یو ګیلاس اوبو سره استعمال کړئ. بل دا خبره چې دا کم خلکو له استعمالول نه دي پکار، چا چې د ګردو مسلې هغو دې نه استعمالوي، او یا هارټ مسلې نو هغه دې نه استعمالوي.